افغانستان او افغانانو لپاره ډیر زبردست او ښه خبر. افغانستان سره د کورونا د مبارزې پر وړاندې یو ځل بیا چا میلیوني مرسته وکړله. دا چې دغه میلیوني مرسته چا کړې ده، څومره مرسته یې کړې ده، څومره پیسې دي، ټول حال را سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضروري سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته 220 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته منظوره کړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF افغانستان ته له کرونا سره د مبارزې لپاره د 220 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تایید کړله. د فرانسې خبري اژانس د پیسو نړیوال صندوق د چارواکو په حواله لیکلي دي د کرونا له کبله رامنځته شوي بیړني حالت د افغانانو اقتصاد ته زیان اړولی او اوس د دغې مرستې هدف د کرونا له امله د رامنځته شوي اقتصادي زیان جبران دی. د پیسو نړیوال صندوق ویلي د دوی بیړنۍ مرستې په افغانستان کې په روغتیایي خدمتونو ولګول شي او هغه کورنۍ به هم ترې برخمنې شي چې اوسني حالت کې ژوند له اقتصادي پلوه تریخ شوی دی. د دغه صندوق مشرې کریستانا جوریا ویلي د نړۍ څخه باندې 100 هیوادونو له دوی څخه بیړنۍ مرستې غوښتي دي. نوموړي وایي د دې لپاره چې ټول دې هیوادونو کې له کرونا وایروس سره مبارزه وشي او له دې امله اقتصادي ستونزې جبران کړی شي شاوخوا 2.5 تریلیونه ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان ته تر دې دمه اروپایي ټولنې 118 میلیونه یورو، نړیوال بانک 104 میلیونه ډالر او امریکا د 18 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ښه او زبردست خبر به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان. ښه وخت.